پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو صحابي دی وائل ابن حجر هغه فرمایي یو ځل وایي زه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام داسې یو ځای کې وو وایي دا صحابه به ورتلل او هر کس په لاس ښکلو وایي زه هم ورغلم د نورو صحابو په شان ما هم چې دی نو د پیغمبر علیه السلام سره مصافحه وکړه او دا لاس مې وله ښکل کړ وایي د پیغمبر علیه السلام لاس داسې یخ و لکه دا واوره چې یخی زما دا زړه ورسره یخ شو لاس مې یخوالي سره زما دا زړه داسې یخ دا د هغوی هغه عشق او محبت عقیدت و پیغمبر علیه السلام سره او بل وایي ما چې هغه مصافحه وکړه د هغې نه وروستو زما د دې لاسونه تر مرګه پورې اقه خوشبویي تله لکه د مشکو خوشبویي وه چې ما پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره لاس لګېدل یو جینۍ ده عمیره نومې دی انصاریه عمیره انصاریه هغه وایي مونږه 15 خویندې وې زما وایي 15 خویندې وې زه 15 وم نو وایي مونږه پیغمبر علیه السلام کره لاړو داسې وړې وړې جینکې وې وایي مونږ پیغمبر علیه السلام کره لاړو چې ورغلو وایي پیغمبر علیه السلام غوښه خوړه هغه غوښه چې په نور به یې اوچه کړه او بیا به په وخت ضرورت په ځان له پخوله او هغه به یې خوړه نو وایي هغه اوچه غوښه پیغمبر علیه السلام لګیا دی بوټی ورسره ده او هغه خوري نو وایي مونږ 15 خویندې ورغلو نو وایي پیغمبر علیه السلام هغه بوټی چې هغې په خپله خوړه خوله مبارکه یې ورسره لګېدلې وه هغه بوټی یې مونږ له تقسیم کړه داسې لږه لږه یې ترې کټ کړه او مونږ ټولو باندې تقسیم کړه لږه لږه یې راکړه وایي هغه غوښه مونږ وخوړه وایي د هغې دا برکت و دغه غوښه د پیغمبر علیه السلام خولې مبارکې سره لګېدلې وه وایي هغه خوشبویي ټول عمر چې مونږه ژوندی وو نو وایي دغه خوشبویي زمونږ د خولې نه بتله وایي خلکو به مونږ ته وایي چې تاسو خوشبویي لګوئ وایي مونږ به ورته وایي چې نه مونږ خوشبویي نه لګوو دا د هغې غوښې چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وله ورکړې وه دا د هغې هغه خوشبویي وه د هغوی د خولې نه بتله او د مشکو په شان پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې به کله د صحابو نه غیب شو نه به اوچته به وتیو صحابو ته پته نه وه نو بس هغوی به اندازه ولګوله خوشبویۍ باندې چې د پیغمبر علیه السلام خوشبویي هغه خاص خوشبویي وه بس هغوی به داسې روان شو د لارې نه به خوشبویي تله چې په دې لار باندې تللی دی تلل به خوشبویۍ پسې به روان وو پیغمبر علیه السلام به هلته بیا موند نو پیغمبر علیه السلام خوشبویي ډېره زیاته خوښه وه ابو هریره رضی الله تعالی عنه فرمایي و یو سړی ورته راغی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زما د لور واده دی خوشبویي نشته که لږه خوشبویي د سره نو راله راک پخوا خوشبویي کوم ځای وي جینۍ به وادو نو هغې به خوشبویي لګوله نو خوشبویي نشته یا رسول الله او د لور مې واده دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته وی ما سره خو خوشبویي نشته خو زه ته یو بوتل سبا له راوړه نو زه به تاله خوشبویي درک او یو داسې ډکې راوړه هغه سړي سبا له یو بوتل راوړه او یو یې هغه ډکې راوړه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ګرمه علاقه ده خولې وې پې نو پیغمبر علیه السلام هغه بوتل داسې ونیو داسې دا خولې داسې هغه بوتل کې واچوله ورته د دواړو لاسونو مبارکونه هغه خوله هغې په هغه بوتل کې ورته واچوله سر یې پې بند کړه ورته یې ورکړه وایي ځه دا لور ته مو لګوه او کور کې ځان سره سنبال کړي وایي دغه ډکې چې دی په دې په سر باندې لږه شانتې ترې راخله او لګوې نوره محفوظه وساته هغه کور والا هغوی دا بیان دی وی بیا چې بچا کرم وادو نو وی مون کره براتل چې هغه خاص خوشبویي خو لګه راکړي نو وی ناوېګانو به بیا هغه خوشبویي لګوله د واده والا به هغه خوشبویي لګوله د پیغمبر علیه السلام د خولې نه دومره خوشبویي مزېداره ده
او هغه کور بیت المطیبین باندې مشهور شوی لکه یو کور وي کنه پس مشهور شوی نو هغه کور د خوشبویو کور الکه ورشه بیت المطیبین کرا ورشه مونږ له تلګه خوشبوئی راوړي ناغوی کرا به خلق دل او خوشبوئی به تر راوړي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خپلم خوشبوئی خوخه او داغه د بدن د خولینه هغه نه بم د مشکو په شان خوشبوئی تله د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بعضی یو کوی نو هغه کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خوله داسې کنګال کړه او یو خلینه لګي شانتی وباغه کوي کې واچولې دا هغه کوي وبه هغه خوشبوداري او ډیرم شوي او خوشبوداري نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام صحابه ته وی ای زما صحابه حبب الی من دنیاکم ثلاث ما تستاسو د دې دنیا نه درې سيزونه خوښ دي یو می منس خوښ دي یو می خزي ډېری خوښ دي او بل می خوشبوئی ډېره خوښه ده مجلس ختم شو چې پیغمبر علیه السلام خبره ختمه کړه نه ابو بکر صدیق شوق کې راغلی او ډېر جذبه کې راغلی ابو بکر صدیق پاسې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زمام چې دینو درې سيزونه ډېر زیات خوښ بیا ابو بکر صدیق شروع شو حضرت عمر ناستو بیا حضرت عمر نمبر راغی هغه زمام درې سيزونه ډېر زیات خوښ دي بیا حضرت علی رضی الله تعالی عنہ پاسید حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ پاسید هر یو چې دینو ځان له درې سيزونه خوښي چې زمام دا درې سيزونه خوښ دي ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ فرمای زمام درې سيزونه ډېر زیات خوښ دي ان شاء الله دغه بر رواني جمله بیان کوم ټیم ختم دي